وی دا مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ځان ته پیغمبر وی محمد صلی الله علیه وسلم وی دا یو خبره کوي او هغه خبره څه ده؟ وی هغه خبره دا ده چې کم سیس په خپله باندې مړ شي طبعي طور نو هغه وی دا به نه خوري، دا مردار ده. او کم سیس چې پیغمبر مبارک په خپله ذبح کې مسلمان ذبح کې نو هغه وایي په خپله چې هغوی به داسې وي په خپله چې مړ کړي نو هغوی دا به خوري. وی عجیبه خبره ده. وی د خدای پاک جل شانه مړ شوی سیز نه خوري او خپله چې مړ کړي هغه خوري. دا شوشه غلطه پرېښوه. خدای پاک جل شانه قرآن شریف کې فرمایي چې تاسو به هغه شیان نه خورئ چې په هغې د الله پاک جل شانه مبارک نوم نه وي اخیستلی شوی. کوم څیز چې مسلمان حلالوي نو په هغې باندې څه وایي؟ بسم الله الله اکبر. دا مسله یاده ساتئ. ګورئ کو چرته یو سړي ذبحه کوله، چرګه یې حلالوله، غوا غویې میخه سنډه ګډ او د بسم الله الله اکبر اووی. فقهای عظام فرمایی زمونږ یو معتبر کتاب د فقه حنفی بحر الرائق شرح کنز الدقائق وای دغې ذابح چې دا څوک ذبحه کوي او د دا بسم الله الله اکبر په زړه کې وي او د په غوږونو وانه اورېدل او څاروی حلال کو، دا څاروی مردار ده، دا مردار ده. دا به بسم الله الله اکبر دومره ځان سره تیز وای چې دی په غوږونو خپله واوري. او دې وجې نه زموږ فقهای عظام فرمایي یو سړی د منځ کې تلاوت کوي، تکبیر تحریمه دی ووی الله اکبر، نیت دی وتړلو او ثنا دی وویله او بیا د قرائت شروع کو او دومره په مدې بعد خلک وی ګورې بس داسې صرف شونډې خوځوي، ولاړ وي صرف شونډې خوځوي. دا چې دا قرائت وای او په خپله یم نه اوري په غوږونو، فقهای عظام فرمایي د ده دا مونځ نه ده شوی. دومره قرائت په تیز وای. علامه شامی رحمه الله لیکي، علامه شامی رحمه الله چې دې دومره به قرائت وای چې په خپله یې اوري او در سره خوا کې ګاونډي ولاړ وي هغه یې اوري. دې ته ما ویلی شي چې په خپله خو یې اوري که نه، او چې نه ته بلکل په زړه کې وایي او ژبه نه خوځوي او منځونه کوي نو وروره ګوره منځونه دې نه دي شوي، تا باندې دا فرایض پاتې دي. لہذا دومره قرائت په یای چې په خپله یې اوري او چې کله ذبیحه یو څیز حلالوي او ذبحه کوي نو تکبیر به داسې وایي چې هغه ګورې په خپله واوري. دا مونږ خلق الحمدلله تیز وایي، هغه ټولو نه اجازت والی چې قربانۍ کې څوک چا قرباني کړی وي هغه ویله که تاسو اجازت ته بسم الله الله اکبر هغه په تیزه وایي. خو لیکن کو چا داسې ووي لکه بعضې سړی وي ځان له چرګ حلالوي یا نور څه او دومره په مدې وي چې په خپله یې وانه اورېدل، دا سړی وایي بس ما ووي او زړه کې مې ووي نه څاروی دې حلال کو نو څاروی دې ګورې حلال نه ده. نو دې کافرانو به دا وی دا مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبرې کوي چې کم سیز الله پاک جل شانه وی مړ کی طبعی طور مړ شي نو هغه به نه خورئ. او دا ظالمان د دې نه خبر نه وخه چې ګوره په هغې د الله پاک جل شانه مبارک نوم وانغستی شي او کم سیز چې ته راوالي او چاړه پې راکاږي او بسم الله الله اکبر وایي دا خو د خدای پاک جل شانه په مبارک نوم سره پاک شو که نه. نو لہذا د پیغمبر علیه السلام مبارک په خلاف پیدا خبرې خورولې خدای پاک جل شانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د طرف نه بیان کولو، جواب به کولو او هغې مشرکانو ته به جواب ورکولو. دا بیان خدای پاک جل شانه کړی ده.